که ته په جماعت کې، که په کور کې، که په کلي کې، که بازار کې، که معامله کې، سودا کې، تجارت کې، مړی ژوندی کې، سیاست کې، اړیکې پالې، کار کې، مزدوري کې، دهقاني کې، جماعت هر څه کې به اسلام ته تابع ځان نه به څه نه جوړی. څه معنی؟ یعنی مطلب دا ده که ته دلته په جماعت کې نو خلکو سره ښه رویه کوي خو په کور کې نه کوي، یعنې دلته فرعي شخصیت ځان نه جوړ کړي او کور کې بیا بل خیل دی، په مدرسه کې یو خیل دی، په بازار کې بل خیل دی. دلته ښه 5 وخت لمونځ کوي خو بازار کې په دکانداري کې دوکه کوي. یعنی اسلام ته کامل داخلل دا معنی چې په هر ځای کې وي، حيث ما کنتم اتق الله حيث ما کنتم. رسول الله فرمایي چې هر چیرته وي د الله نه وډار شئ، چې په هر ځای کې د الله نه وویریږه، د الله نه تقوا وډار سه. نو په واده کې زه دې داسې مه کوه چې بله زه خو نور مسلمان یم خو په واده کې هغه اسلام هلته تحقیق کېږي، د خپل نفس منې، د خپل رواج منې، که نه د خپلې پښتو منې، د خپل دود دستور منې، ولا هم رواج ده دا خو بیا کامل اسلام کې داخلېدل نه شول. چې کوم ځای کې د ګټې اسلام ته ورمنډه کې، چې کوم ځای کې د نفس خلاف پې تاواني اسلام پرېږدي، دا خو د یهودو کارو. یعنې بعضې منو بعضې نه منو. ته چې په واده کې د شریعت مطابق واده ونه کې، مړی د شریعت مطابق دفن نه کې او نور خوښي او خوشحالي که نه، نو ته اسلام ته څرګند داخل شوی، 100% اسلام ته داخلي. یعنې دا موضوع ټاکل شوی نه وجه دا ده که نه چې مکمل په اسلام کې داخل شي، نیم نه چې جماعت ته راسې 5 وخت لمانځه کې خو دلته داخلي، نو په واده کې بیا ول نه داخل. واده لپاره هم اسلام لارښوونې کړي دي. اسلام کامل دین ده، الیوم اکملت لکم دینکم. اسلام دین خو مکمل ده، سورۃ مائده 4 آیت تک 3 سپاره. چې دین مکمل ده نو چې ناقص نه بولي، نو اسلام خارجي ته لارښوونه لري. په مړي کې بیا ولې دین ته نه پاتې شي، په بازار کې سوداګري کې ولې پاتې شي؟